السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې به موږ نن دلته کریټ وال باره کې خبره کوو چې موږ به دیوال څنګه جوړو. دي کې موږ سره د دیوالونو لپاره موږ سره یو ټول دی چې په دې کې موږ بلټن یو دیوال جوړو. د دې نه مخکې موږ اټوکیډ فایل امپورټ کړو یا موږ سره مخکې نه والو نو موږ به هغه مینوالي جوړولو د دې پین ټول په مدد سره. داسې که تاسو د دې په مدد سره جوړوئ نو څنګه به جوړوئ؟ تاسو چې کله په دې کلیک کړئ نو تاسو سره څه اپشن راشي. اول دلته دیږي چې وال الاینمنت. د وال الاینمنت خبره دار دی وخت دا رائټ لیکل لري. که تاسو په سنټر کلیک کړئ د دیوال چې کوم پوزیشن دی دا به سنټر نه شروع کیږي. دلته به تاسو د لیفټ نه وي یا دا د دې لپاره وي. کوم مثال کې پر تاسو چرته داسې اوس زه رالم تاسو سره دا دیوال دی رایي هغه چې کوم مونږ سره یو ریفرنس وي. مثال کې تاسو سره اټوکیډ فایل دی صحیح دغه شان. په دې لپاره تاسو وال جوړوئ. زه به دا منځ کې دا ډیلیټ کم او تاسو رالی په وال هم کلیک کو نو زه به ورته وایم چې د رایټ سایډ ما ته وال جوړوم. د وال پلنوالی به څونه وي همدغه هایټ به همدا وي. زه ورته رالم دلته نو چې زه اوس دا جوړوم د رایټ سایډ نو وال به کوم طرف ته وي ته وګوره. رایي د رایټ سایډ نه به الیمنټلی دی رایټ سایډ نه به سټارټلی ته وګوره هغه دننه طرف ته راځي صحیح ده. نو زه راځم داسې د دې په دې دغه باندې کلیک کوم ګوټونو باندې او داسې راځم او بیا دې ګوټ کې پرېږدم نو وګوره ما سره داسې دیوال جوړ شو. زه کنټرول زیډ کوم او زه به دلته راشم بیا په دې کلیک کوم او دلته به زه دا سنټر والم او بیلټ وال. اوس به دیوال ما سره بالکل په سنټر کې راځي. تاسو ته وګورئ داسې د دیوال وګوره دا بالکل په سنټر کې رالو. چې کوم لاین دی بالکل په سنټر کې رالو. دلته ته وګوره نو دا د موږ سره د دې خبره ده د لیفټ هم د لیفټ په خپله وګورئ. بل دی کې موږ سره د دیوال پلنوالی به څونه وي. د دې وخت کې موږ سره دا چې کوم پایل دا په میټرو کې دی نو دا به تاسو سره میټرو کې راځي صحیح ده. 0.15 میټر دا چې کوم دی 15 سانتي میټر دی او داسې دا 3 میټره به د دې هایټ وي اوچتوالی به وي صحیح ده. نو دا به تاسو ته پته وي د دې چې دا څونه هایټ دی. زه راځم دا زه یو پیره داسې کلوز کوم. ګوره تاسو دا ناپ کوئ د دې لاندې نه تر د بره پورې دا څونه دی 3 میټره دی ورته وګوره. او که پلنوالی ګورئ نو پلنوالی د دې نه تر د دې پورې به څونه 1.5 سوري دا 15 سانتي میټر دی صحیح ده. نو دا وال خبره وه. بل دی کې مونږ سره چې را روان کوم بل کمانډ دی هغې ته وایي اوپننګ. اوس اوپننګ څنګه کار کوي؟ کریټ اوپننګ څنګه کار کوي؟ مخکې به مونږ چې کړکۍ مړکۍ جوړولې لکه زه به دا ایکسپلوډ کړم ځکه چې ګروپ کې کار نه کوي داسې. مخکې به چې موږ دروازه یا کړکۍ جوړولې نو موږ به مینولي جوړول. لکه زه دلته دروازه جوړوم صحیح ده. نو موږ به څه کول؟ زه به رالم د دې نه به مې داسې لاړم 20 سانتي میټر به داسې لاړم او بیا به دروازې پلنوالی او ما 1 میټر ورکو او د لاندې نه به هایټ ما پر اگزامپل ما بس 2 میټره ورکړل صحیح ده. نو ما به چې اوس دروازه جوړوله نو دا ما دروازه جوړه شوله خو ما بیا ریکټنګل واغستو او د دې یو ګوټ نه په بل ګوټ به مې کلیک وکړو نو رابلم دا په شا داسې ایکسټروډ کو نو به تي مونږ ته ډیلیټ شو دغه پیس او دروازه مونږ سره جوړه شوله. تاسو وایي چې تاسو یو په ټیکنیکل طریقه وکړئ تاسو په دې کلیک کړئ دې ته کریټ وال اوپننګ وایي او اوس به تاسو څه کوئ؟ مثال کې تو پر تاسو کړکۍ جوړوئ. کړکۍ پلنوالی به څونه وي؟ زه ورته وایم چې کړکۍ پلنوالی د 1 میټر وي او هایټ پې څونه وي لکه داسې په داسې به څونه اوږده وي نو زه ورته وایم چې هغه ما ته والي 1.2 سوري 1.2 120 سانتي میټر. زه به اوس راشم په دې به کلیک کړم. اوس به ولې زه د دې نه ریفرنس ورکوم. زه یم چې دا د دروازې نه څونه لرې وي نو ته به راشې د دې نه به یو ریفرنس والې. زه یم چې دا دې 1 میټر لرې وي صحیح ده. اوس 1 میټر لرې شو نه په خپله اوس ببره ځي صحیح ده. نو په د دې نه به هایټ څونه وي؟ هایټ به ولې دونه ورکړي چې د دې کړکۍ د بره سر او د دروازې چې کوم هایټ دی دواړه یو دغه کې راشي. نو موږ سره کړکۍ هایټ څونه 1.2 او موږ به دې له څونه هایټ ورکوو چې دا بالکل 2 ته ورسي ځکه چې دروازه موږ سره 2 میټر هایټ کې ده. نو زه چې 1.2 سره 0.8 جمع کړم نو دا پوره دغه شي 2 میټره شي. نو زه به دا داسې وکړم نو وګوره چې ما څنګه 0.8 ولیکو نو اتوماتیکلی هغه ځای کې ما سره هغه ځای اوپننګ جوړ شو. زه دروازه جوړوم نو زه به دلته دروازې هایټ 2 میټره ورکم او پلنوالی به سره دغه 1 میټر ورکم. اوس به ته زه د دې ځای نه زه وایم ګوره دروازه د دې نه به زه سټارټر نه وایم چې د دې نه زه سټارټ والم. د دې نه ما سره دی 10 سانتي میټر ما له د دې نه ریفرنس راکړي انټر به کړم او زه به وایم چې دروازې له هایټ څونه ورکړم نو هایټ زه نه ورکوم ځکه چې دروازه لاندې ځمکې په لیول وي نو زه به بس کلیک وکړم نو دروازه به هغه ځای کې ماته جوړه شي. نو دا څه داسې غوندې کار کوي. دلته یو بل کمانډ دی موږ سره پکې چې هغې ته وایي سیټ اپ پروفایل. مثال کې تو پر تاسو سره یو خاص قسم ډیزاین دی او هغه جوړوئ. زه به دلته ریکټنګل والم او بیا به د دې په دې سیټ
او سوري داسې او په دې سیټ به زه یو آرک جوړ کم او دا به زه ډیلیټ کم. زه به دا ډیلیټ کم. اوس زه دا ویم چې دا دغه شان د دې په ځای کې ما ته دلته یو دغه شان یو اوپننګ جوړ کړي، نو زه به راشم اول به زه پروفایل لکه زه به ورکم چې یاره هغې هایټ مایټ هغه خو موږ دلته نه ده کوو، موږ به سیټ اپ پروفایل ته لاړ شو او پروفایل باندې به ته کلیک کړې. صحیح ده. بیا به ته په کوم ځای کې هغه ځای کې به ته کلیک کړې چې یاره د دې نه دونه په دې فاصله کې وي او کلیک به وکړې بل او لږ به معمولي لاندې راشي یا به بره لاړ شي چې هر ځای کې دا به هغه ریفرنس وي او کلیک به کړي نو تاسو ته به هغه شانتي یو اوپننګ جوړ کړي. صحیح ده. پروفایل صرف دا کار کوي چې تاسو سره یو تیار ډیزاین وي نو مخکې نه هغې مطابق څه کار کوئ نو تاسو کولی شئ. بل دلته موږ سره راځي ګروز. ګروز څه ته وایي؟ ګرو څه ډیزاین وي په دیوالونو کې کوئ یا په څه کې کوئ، دا کمانډ به تاسو ډېر استعمالیږي. تاسو په دیوالونو کې به لیدلي داسې پرې پرې جوړیږي، دا رایې لپاره استعمالیږي. تاسو په دې کلیک وکړئ. اوس کو ګروز ته رالی دلته درته ورکړي ABCD او بیا نمبر اف ګروز. نمبر اف ګروز څه ته وایي؟ دا یو ګروز دی. اوس دې کې A څه شی دی چې ګروز ایکسټرنل ډایمنشن A چې کوم دی دا دی، مطلب د دې نه دې پورې پلنوالی به موږ سره وي تقریبا چې A دی دا B دی او دا C دی. لکه دننه چې کوم ډیپ دی ډیپ لکه مطلب د دې دیوال کې چې ورننوتې نو ته ډیپت وایي، یا په ځمکه کې ورننوتې وي لکه ته ډیپت وایي، یا دننه چې بیا کوم د ډیپ پلنوالی دی نو هغه B دی. صحیح ده. نو دا به تاسو دغه شانتې وکړئ. زه یم چې دا ما سره وي دا 0.7 به والم 0.7 به والم او دلته به زه والم 0.05 دی دغه وي. ډیپ د ما سره هم دغه وي. سپیسینګ د ما سره سپیسینګ څه ته وایي؟ دلته ډي رالی نو ډي دلته تاسو نشته دی. ډي بل تالی وي چې کله بل دلته راشي لکه اوس یو دا جوړ شوی یو بل ته بل جوړ شي نو هغې ترمنځ چې کومه فاصله ده دغه موږ په ډي کې ښایو. صحیح ده. چې کله ته ډي ته رالې ته وګوره اوس درته ډي شو کوي وګورئ نو د دوو ترمنځ چې کومه فاصله ده دا به په ډي کې موږ ورکوو. صحیح ده. نو زه ورته یم چې هغه ما سره 0.20 والي سوري دا 0.2 شو یو به کړو او نمبر اف ګروز څو ګروز پکار دی ورته یم 10 دی ماته والي. صحیح ده. چې کوم پیسې دې ورته کریټ کړي وي لکه سلیکټ کړي وي پای به جوړېږي. زه رالم اوس چې تا دلته کلیک وکړو دې کوم ځای کې کلیک وکړو دا به رای نه بره جوړېږي. صحیح ده. ګوره په دې کلیک کا نو یس ورته وګوره تاسو ته چې کوم پیسې زما جوړ کړو نو په هغه ځای کې دا جوړ شو ماته. تاسو د دې هغه دننه دغه معلومولی شئ. ګوره ښه تاسو چې په دې نه دې پورې کلیک کړئ نو تاسو ته به درکړي 0.03 داسې دننه دا وګوره بیا دا وګوره. صحیح ده. نو تاسو په دې طریقه باندې څه ډیزاین کولی شئ. دا تاسو مختلف ډیزاین لپاره استعمالولی شئ چې کله تاسو ضرورت دا کمانډ به ستاسو کار ډېر په تیزۍ سره کوي. امید دی انشاءالله ستاسو کلاس به مو خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي یو پیری سره لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. ما له بل کلاس پورې اجازت راکړئ. د الله حافظ.